وخت د شپې 8 بجې راډیو افغانستان کابل. توجه وکړئ خبرونو ته. نطاقاً سلیم روخان جمیله. د خبرونو لنډیز. د محترم نجیب الله لخوا د سومالي د ډیموکراتیک جمهوریت د انقلاب د ورځې له امله مګدیشو ته د مبارکۍ پیغام مخابره شوی دی. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د سیاسي بیرو غونډه جوړه شوه. د شمال سمت د اپراتیفي ډلې د عمومي قومندان او د بلخ په ولایت کې د میشته وسلوال پوځ د تامونو او د ننګرهار ولایت د سمرخیلو او سرخ دیوال د سیمو د امنیتي پوستو هغه شمېر منصوبین چې له ځانه یې ورتیا ښودلې وستایل شول. د کندهار په ولایت کې د جمعیت او ګلبدین د سیالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري. پرون کابو 1200 تنه هندي سرتیري د سریلانکا په شمال ختیځ کې له تګلیکا څرګنده د هند پر اور روان شول. د لویدیځ برلین سره د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت د پولو په اوږدو کې لمسوونکی برید شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د سیاسي بیرو غونډه د میزان په 28مه نیټه جوړه شوه. سیاسي بیرو د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د تاسیس د 25مې کالي د ریښې لمانځنې په مسأله بحث وکړ. څرګنده کړه چې د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د جوړولو 25مه کالي ده باید د ګوندي یووالي د ټینګښت له خلکو سره د ګوند د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا د وطني سولې په بهیر کې د هغه د رول د لوړتیا د ملي واکمنۍ سیاسي خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع او د هېواد اقتصادي او ټولنیزو د داوالي په خاطر په یوه ځواکمن خوځون بدل شي. سیاسي بیرو په دې برخه کې لازم تصمیمونه ونیول. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې سیاسي بیرو د غراض د هغو مؤسسو د علمي کدرونو لپاره د انتخاباتو د کولو په مقصد د کابل پوهنتون او پلیتخنیک د ګوندي کمیټو تیاری انتخاباتو نتیجې چې په بشپړه ډیموکراتیکه فضا کې چې د کابل پوهنتون او د پلیتخنیک د انسټیټوټ د علمي کدرونو په ازاده سري او مستقیمو رایو ورکولو سره وشول وڅېړلې. سیاسي بیرو څرګنده کړه چې د دغو انتخاباتو نتیجې د کابل پوهنتون او د پلیتخنیک د علمي ډیموکراتیک ګوند د ستر اعتبار ښکارندوی او د دغو مؤسسو له علمي کدرونو سره د دغو مؤسسو د ګوندي سازمانونو ټینګ پیوند بلل کېږي. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې سیاسي بیرو د هېواد په دوه تشکیلاتو مؤسسو کې د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د سیاسي او سازماني ډېر زیات کار کولو د ښه والي په خاطر یوه مصوبه تصویب کړه. په سیاسي بیرو د خلکو د منلو د دوی د لیکونو عریضو او شکایتونو په وړاندې کار کول چې له خلکو سره د ګوند د پیوند د ټینګښت لپاره یوه مهمه وظیفه بلل کېږي بحث وشو. او البدل او منشان د دولتي مشرتابه په څوکیو کې د ګوند غړي د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د خلکو په منلو کې لازمه پاملرنه وکړي او د هغوی د غوښتنو په عملي کېدو په ټاکلي وخت مرسته وکړي. سیاسي بیرو په دې باب یو طرز عمل کمیټې سیاسي بیرو فوق‌العاده توګه او له پرمختیایي پلان د چارو د پرمختګ څرنګوالي او د روان کال د قوس د میاشتې د دغه اخیستو ته سپارل کارګرانو انجینرانو او د مؤسسو له کارکوونکو څخه چې ورسپارل شوې وظیفه په بشپړ صداقت او د هېواد دوستۍ پر احساس سره په ډېرو سختو شرایطو کې سرته رسوي او د دغه سړک د جوړېدو په کار کې هېڅ ډول سستي او بې پروایي نه کوي. د کابل بګرام د سړک په بشپړه توګه د اخیستو ته د څارلو په درشل کې درناوی وشي. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې سیاسي بیرو یو لرغونډي ملي او مهمې مسلې هم وڅېړلې او په دې باندې تصمیمونه ونیول. د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله لخوا د سومالي د جمهور رئیس جلالتمآب جنرال محمد سعید باري په نامه د سومالي د ډیموکراتیک جمهوریت د انقلاب د ورځې له امله د مبارکۍ پیغام مګدیشو ته مخابره شوی دی. په پیغام کې د ښو مبارکیو د څرګندولو په ترڅ کې هیله څرګنده شوې ده چې د اسلامي پیوستون او د ناپېیلتوب د اصولو له مخې د دواړو هېوادو د خلکو ترمنځ دوستانه ورورګلویزې اړیکې به
د دوستۍ د ټینګښت او د نړۍ د سیمې په ګټه زیاته پرمختیا ومومي. دغه راز له همدې امله د وزیرانو کمیټې د رئیس سلطان علي کشمانی او د افغانستان جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر عبدالوکیل لخوا د سومالي د ډیموکراتیک جمهوریت د صدراعظم جلالت مآب جاني محمد سامادار او د بهرنیو چارو د وزیر جلالت مآب عبدالرحمن جهاباري په نامه د مبارکۍ پیغامونه د هغه هېواد پایتخت ته مخابره شوي دي. د شمال لوري د اپراتیفي ډلې قمندانۍ او د بلخ په ولایت کې د میشته بسوال پوځي ډیپارټمنټ هغه شمېر منصبینو ته چې د خپلو دندو په سرته رسولو کې له ځانه وړتیا او سرښندنه ښودلې وه، نن د جمهور رئیس د مرستیال جنرال محمد رفیع لخوا د افغانستان جمهوریت مډالونه او نښانونه ورکړل شول. د واسطه اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې له همدې امله د بلخ د ولایتي ګوندي کمیټې په تعاون کې شوې وه، ډګر جنرال محمد رفیع د هېواد د سیاسي پوځي حالاتو او د ننګرهار کندهار او د خوست د لرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوال پوځ ارتباط سره رخیږي خبرې وکړې او په هېواد کې د سولې او امن د تامین په خاطر د بلخ په ولایت کې د وسلوال شدیدو تامین د سرګردانۍ د درناوي یادونه وکړه. خبر زیاتوي په دغه غونډه کې د بلخ ولایت د صدراعظم مرستیال چې د افغانستان جمهوریت د هیات په مشرۍ د ډیموکراتیک آلمان د جمهوریت په 40مه کلیزه کې د چین او د چوکسلواکیا د سوسیالیستي جمهوریت له دولتي مقاماتو سره د سیاسي موضوعګانو په باره کې د خبرو لپاره آژانس خبریال ته داسې وویل: جمهوریت د دوستو د څلوېښتمې کلي په ګډون او د دولتي جمهوریت د ملي سوداګرو او تجارتي مؤسسو لپاره زموږ د هېواد د اړتیا وړ صادراتي مالونو د سپارلو شرایط برابروي. په دې برخه کې څېړنې ښیي چې اوس د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت څخه د بورې او غوړیو د واردولو امکان شته چې زموږ ملي سوداګر او تجارتي مؤسسې کولی شي د دغو دوو قلمونو په ارزیابۍ سره د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت خوراکي مواد وارد کړي. د زیاته کړه دغه راز په دې کتنو کې په 1990 کال کې د لایزنیک په ځانګړي صنعتي نندارتون کې د هېواد د تجارتي مقاماتو او ملي متشبثینو په شمول د هیاتونو د استولو د موضوعګانو او په 1990 کال کې د افغانستان د جمهوریت د افغانستان په ښار کې د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت د سوداګرۍ د نمایندګۍ د بیا احیا د لاسي صنایعو د تولیداتو او عمومي موادو په څېر مواد د آلمان ډیموکراتیک جمهوریت ته له افغانستان څخه د صادراتي قلمونو د پراختیا د مطالعې او څېړلو په لاره کې د افغانستان جمهوریت ته د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت لخوا د سوداګرۍ د هیاتونو د استولو د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت د ټکسیما د کمپنۍ لخوا د ترشید له د وړۍ اوبدلو په فابریکه کې د ګلدار غالیو د ټکنالوژۍ او تولید د ستونزې د حل د چټکوالي د افغان کمپیوټر د تصدۍ د کمپیوټرونو د ژر مصرف کېدونکو پروژو د ګودام د پروژو چې له آلمان څخه اخیستل شوي او د کابل په ښار کې د افغان کمپیوټر د بې ځنډه او په زړه پورې فعالیت د تامین په مقصد موضوعګانې هم وڅېړل شوې او خبرې اترې پرې وشوې. د افغانستان جمهوریت د صدراعظم مرستیال د چوکسلواکیا سوسیالیستي جمهوریت ته د خپل سفر په باب وویل. په چوکسلواکیا کې د افغاني هیات د استوګنې په موده کې د چوکسلواکیا له ګوندي او دولتي مشرانو سره جلا جلا خبرې وشوې او د اقتصادي موضوعګانو په باب بحث وشو. د افغاني هیات په کتنو کې چې د صنایعو د اوسپنې د ویلې کولو تامیناتو او الکتروتخنیک وزارتونو له مشرتابه سره ترسره شوې د نفتي موادو د لېږدولو په مقصد په وړیا توګه د تاترا او بارولو 25 موټر د سپارلو د تاترا موټرونو لپاره د نفتي موادو د ټانکري کامبیناتو د تصدۍ د اړتیا وړ پروژو د سپارلو د چوکسلواکیا د سوسیالیستي جمهوریت د پروژې پورونو چې له 1980 کال نه تر 1990 کاله پورې د تولید وړتیا د ځنډولو په باب د افغاني لوري د پیشنهادونو د ارزیابي کولو او دغه راز د افغانستان بانک او د چوکسلواکیا د دولتي بانک ترمنځ د مالي ستونزو په حل کې د چوکسلواکیا د مقاماتو د مرستو په برخه کې توافقات وشول. دغه راز د یو پروتوکول له مخې د افغانستان جمهوریت د کلتوري دفتر لپاره د پراګ په ښار کې یوه ودانۍ په غزای کې د افغاني سفارت په واک کې ورکړل شوه.
او د هغې سامانونه د هغې هېواد د ملي جبهې لخوا مرسته شوي دي خو په مقابل کې به یې افغاني نورې هم کابل کې د هغې هېواد لپاره د کلتوري دفتر ودانۍ د چکسلواکیا د سوسیالستي جمهوریت د سفارت په واک کې په راتلونکي نږدې وخت کې ورکړي. د صدراعظم مرستیال افغاني نورې ته د چکسلواکیا د سوسیالستي جمهوریت له اقتصادي مرستې نه مننه څرګنده کړه او د دواړو هېوادو ترمنځ د دوستانه اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا غوښتنه یې وکړه. د پاکستان تر ملاتړ لاندې جنایتکارو انفلاسیونو نن د کابل ښار راتلونکي په سیمه باندې له ځمکې نه ځمکې ته د شپږو توغندیو په ویشتلو سره یو ځل بیا خپله کرغېړنه او انساني ضد څېره څرګنده کړه او زموږ یو شمېر مسلمان او دینداره هېوادوال یې شهیدان او ټپیان کړل. د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څانګه خبر راکوي د انفلاسیونو د دغه نه بخښونکي جنایت له امله چې د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان د دولتي تروریزم د پلانونو له مخې عملي کېږي د ماشومانو او ښځو په ګډون زموږ 6 تنه هېوادوالو د شهادت جام وڅښه او 14 تنه نور ټپیان شول. د پېښې ټاکل شوي کسان ډېر ژر ولېږدول شول او مرګې لاندې ونیول شول. ښایي د توغندیو له لګېدو نه پیدا شوي ځاني تلفات له دغو ارقامو نه هم زیات وي. د باختر د اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې په ریپورټ کې زیاته شوې ده د انفلاسیونو لخوا د ویشتل شویو توغندیو لګېدنې زیات مالي تاوان هم اړولی دی. د نجونو لپاره د لومړنیو زده کړو د ډله ایز کولو ملي ورکشاپ نن له غرمې مخکې په یوه غونډه کې د استقلال لیسې په تالار کې جوړ شو. د باختر اطلاعاتي اژانس خبر راکړ په دې غونډه کې د ښوونې او روزنې وزیر خدایداد بشرمل د هغه وزارت معینانو او رئیسانو د لیک لوست زده کړې ادارې د مشرتابه د ښځو د سراسري شورا یو شمېر غړو او ګڼ شمېر ښوونکو او مسلکي استادانو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د هغې وروسته چې د قرآن عظیم الشان څو آیاتونه ولوستل شول د ښوونې او روزنې وزیر د نجونو د مسلکي مهارتونو په وده کې د دغه ورکشاپ د رول او اهمیت په باب خبرې وکړې او د هېواد د ښوونې او روزنې په سیستم کې د دغه راز ورکشاپونو جوړېدل مثبت وبلل. د ښوونې او روزنې وزارت یو بل خبرځای د باختر اطلاعاتي اژانس ته خبریال ته وویل دغه ورکشاپ چې د ښوونې او روزنې او تعلیف او ترجمې د ریاستونو لخوا د یونسکو د ادارې په مالي مرسته جوړ شوی او یوه اونۍ دوام کوي. په هغې کې د ښوونکو د روزنې تعلیف او ترجمې کلام عمومي تعلیماتو او د پروان ولایت د ښوونې او روزنې د ریاستونو د لیک لوست زده کړې د ادارې علمي او مسلکي غړو او د ښځو د سراسري شورا غړو ګډون کړی و او 25 تنو د موضوع په ارتباط خپلې مقالې او لیکچرونه ولوستل. د ولسي جرګې دارالانشا خبر ورکوي چې د ولسي جرګې دایمي کمیټینونو نن د طرحه شوي پلان له مخې غونډې وکړې. بېلابېلې موضوعګانې وڅېړلې او لازم تصمیمونه یې ونیول. د سنا مجلس دارالانشا خبر ورکړ چې د هغه مجلس د دایمي کمیشنونو غونډې نن جوړې شوې. د علومو او فرهنګ کمیسیون د سناتور عبدالقیوم ډیوټک په مشرۍ، د نړیوالو چارو کمیسیون د عبدالرشید آرین په مشرۍ، د ټولنیزو چارو کمیسیون د عبدالسلام بهزاد په مشرۍ، د تقنین د چارو کمیسیون د سید عبدالتواب مقدم دهقان په مشرۍ، د سوداګرۍ او صنایعو او مواصلاتو د چارو کمیسیون د سناتور طغرا په مشرۍ، د اتباعو د شکایتونو د اورېدو او د حقوقو د ساتنې کمیسیون د سناتور طبیق الله په مشرۍ او د ملي روغې جوړې کمیسیون د سناتور مولوي عبدالله کلکاني په مشرۍ غونډې وکړې. د مربوطو موضوعګانو په ارتباط خبرې وکړې او لازم تصمیمونه یې ونیول. د پاکستاني پوځیانو سعودي وهابیانو او افراطي ډلو د تېریو د دفع او شنډولو او د خوست د لوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سولې او امنیت د تامین په خاطر نن د لکڼو، لټکو، پیرانو او مدخیلو د قومونو مشرانو، لویانو، عالمانو او روحانیونو پراخې غونډې وکړې. د باختر د اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې د رپورټ له مخې د دغو غونډو په ترڅ کې چې د خوست په ښار کې شوې وې د خوست د لوی ولسوالۍ د اپراتیفي ګروپ قمندان تورن جنرال امام الدین د پوځي سیاسي حالت او د پاکستان پوځیانو، سعودي وهابیانو او افراطي ډلو د تېریو او د هېواد د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ د دفاع په خاطر د وسلوال پوځ د قطو او ځتامونو د منصوبینو د سرکندونو په باب د غونډې برخوالو ته مفصل معلومات ورکړل او د پردیو د تېریو د بیخي دفع کولو او شنډولو په خاطر د وسلوال پوځ له ځواکونو سره په ګډو هلو ځلو کې د ګډې هررخیزې همکارۍ غوښتنه وکړه. دغه راز په دې غونډه کې څو تنو برخوالو د خپلو قومونو په نمایندګۍ خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې د هېواد د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ د دفاع په خاطر وجنګېږي او په هېواد کې د سولې او امنیت د تامین په خاطر د وسلوال پوځ له ځواکونو سره اوږه په اوږه په فعاله توګه کار وکړي.
د ننګرهار ولایت د سمرخیلو او سرخدیوال د سیمو د امنیتي پوستو هغه شمېر منصوبینو چې د پاکستاني پوځیانو سعودي وهابیانو او د هغوی تر ملاتړ لاندې افراطیونو د تېریو او یرغل د غلي کولو او شنډولو په کار کې اتلولي او زړورتوب ښودلی دی پرون درناوی او قدرداني وشوه. له باختر د اطلاعاتي اعضاو چې پوځي څنګه خبر راکوي د افغانستان د جمهوریت د دفاع د وزیر لومړي مرستیال او د ختیځې جبهې قمندان ډګر جنرال محمد نبي اعظمي دغه پوستې وکتلې او له سرتېرو او افسرانو سره یې د کتنې په وخت کې د هېواد د خپلواکۍ ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په کار کې چې د پردیو د تېري لاندې راغلي د هغوی د سترو دندو او مکلفیتونو په ارتباط خبرې وکړې. د دغو سرتېرو او افسرانو اتلولي او سرښندنې په درناوي یاده کړه. دغه راز د ختیځې جبهې قمندان د دغو پوستو د کتنې په وخت کې د افغانستان د جمهوریت نښانونه او میډالونه یو شمېر هغو سرتېرو او افسرانو ته چې د خلکو او هېواد د دفاع په سنګرونو کې په ځان تېرېدنې سره جنګېدلي دي وسپارل. د 1346 کال د میزان د میاشتې د 18 نیټې د 204 فرمان له مخې نن له ځمکې نه ځمکې ته 230 امریکایي توغندي د دولتي امنیت د وزارت د ارګانونو په واسطه د کابل ولایت په شاوخوا کې له یوه مخالف وسلوال قمندانان پیرودل شوي دي. د باختر د اطلاعاتي آژانس پوځي څنګه خبر راکوي د دغو توغندیو بیه له فرمان سره سم مقابل لوري ته ورکړل شوې ده. د ژنیف د موافقه لیکونو له مفاداتو څخه د پاکستاني مقاماتو څرګندې سرغړونې نن غرمې وروسته د بهرنیو چارو وزارت د 815 او 816 ګڼلیکونو په وسیله په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښو هڅو د هیئت د دفتر پاملرنې ته ورسول شوي. د بهرنیو چارو د وزارت په لیکونو کې د ژنیف د موافقه لیکونو د لومړۍ ګڼې سند له 2مې مادې څخه د پاکستان د څرګندو سرغړونو 19 موارد په ژوره توګه او د مستندو او انکار نه منونکو شواهدو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو د ښو هڅو د هیئت پاملرنې ته ورسول شول او غوښتنه وشوه چې د پاکستان سرغړونې د ژنیف د موافقه لیکونو د 4مې ګڼې سند د 9 پاراګراف د اټکل له مخې د ملګرو ملتونو د ښو هڅو د هیئت لخوا وڅېړل شي او نتیجه یې په ډېر ژر ممکن وخت کې اړوندو اړخونو ته ورسول شي. د افغانستان جمهوریت د کار او ټولنیزو تامیناتو مرکزي ادارې یو خبرځای د باختر اطلاعاتي آژانس خبریال ته خبر ورکړ چې د عقرب له لومړۍ نیټې نه د دلوي تر 15 نیټې پورې په ادارو او مؤسسو کې د رسمي کار وختونه داسې تنظیمېږي. د کار شروع د سهار 8:30 بجې او ختمې 2:30 بجې د 12 بجو نه تر 1 بجې پورې 1 ساعت وقفه. د پنجشنبې په ورځ کې د کار پای له غرمې وروسته 1 بجه. د ښوونې او روزنې د لوړو او مسلکي تحصیلاتو وزارتونه او نورې تحصیلي او تعلیمي مؤسسې به د خپلو مربوطو لایحو سره سم په مربوطو مکتبونو او مؤسسو کې د درسي ساعتونو شروع او ختم به ټاکي او هغه به تنظیم کړي. د تولیدي مؤسسو او نورو پروژو د کار د شروع کولو او ختمولو ساعتونه د مربوطو وزارتونو او مؤسسو له لارې ټاکل کېږي. له هېواد څخه بهر د امریکا غږ راډیو د خبر له مخې د جمعیت او ګلبدین د سیالو ډلو ترمنځ د کندهار په ولایت کې خونړۍ نښتې دوام لري. د دغو اختلافونو په حل کې د عالمانو او قمندانانو منځګړیتوب ګټه نه ده رسولې. خبر زیاتوي د کندهار په ولایت کې د جمعیت له ډلې نه د ملا نقیب د ډلې او د ګلبدین له ډلې نه د سرکاتب عطا محمد د ډلې ترمنځ سختې جګړې روانې دي او د دغو نښتو په نتیجه کې زیات شمېر ملکي خلک هم له منځه تللي دي. خبر زیاتوي د دښمنو ډلو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د سیمې یو شمېر خلک فعالیت کوي چې له هغو څخه 3 تنه هم وژل شوي دي. ویل شوي دي چې ملا نقیب الله یو شمېر هغه کسان چې هلې ځلې یې کولې د دغو 2 ډلو ترمنځ اوربند رامنځته کړي بندیان کړل او وروسته یې هغوی خوشي کړل. خبر زیاتوي دښمنو ډلو د یو بل پر خلاف له درندو وسلو څخه کار اخیستی او له دواړو خواو ملکي خلکو نه زیات شمېر کسان وژل شوي دي خو د بې دفاع خلکو د سر زیانونه ډېر زیات درانده بلل شوي دي. د لندن د ګارډین ورځپاڼې په دې وروستیو وختو کې د نشهیي موادو په قاچاق کې د مخالفو ډلو د لاس لرلو یو رپورټ خپور کړی دی. لیکلي دي امریکایي مقامونه د افغان مجاهدینو له یوه قمندان سره چې د نشهیي موادو د قاچاق وړونکی مشر دی د خبرو په حال کې دی. د ګارډین خبریال کیټي ریونس لیکلي دي چې د په اصطلاح حرکت اسلامي د ډلې یو تن قمندان مولوي نسیم اخندزاده له امریکا نه د $2 میلیونو غوښتنه کړې ده چې د نشهیي موادو له کرکیلۍ او قاچاق خلاص واخلي. د ګارډین په مقاله کې د لویدیځ یو خبردار له خولې ویل شوي دي چې له اخندزاده سره خبرې له شیطان سره د معاملې مثال لري او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له رتبه مقاماتو هغه د نشهیي موادو د دلال په توګه پیژندلی دی. ګارډین لیکلي د ترلاسه شویو ارقامو له مخې
د اخندزاده د نشه یي موادو تولیدات په کال کې له 100 تنو ته 600 ټنو ته رسیږي او د اخندزاده د اپینو د تولیداتو نږدې 15 برخه له پاکستان سره په پوله کې په هیروینو بدلېږي. د ګارډین ورځپاڼه زیاتوي اخندزاده د وګونو تنظیمونو د مشرانو ترمنځ د نشه یي موادو د هغو قاچاق کوونکو د لړۍ لومړۍ کړۍ ده چې د هر یوې له اخندزاده نه څو برابره شتمن دي. خبري منابع زیاتوي چې ښایي د امریکا له متحده ایالاتو نه د پیسو په ترلاسه کولو سره افراطي مخالفې ډلې له دې پلوه د وژونکو وسلو په پیرودلو لاس پورې کړي. د چکسلواکیا د سوسیالیستي جمهوریت په مرکز پراګ کې د ښوونکو د نړیوال فدراسیون په 14 نوبتي کنفرانس کې د افغانستان د موضوع د سیاسي حل په باب خبرې وشوې او په دې برخه کې یو پریکړه لیک صادر شو. د کنفرانس په کار کې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو غړیو هیئتونو ګډون وکړ او د بېلابېلو موضوعګانو له هغې جملې نه د افغانستان د شاوخوا حالات په باره کې خبرې اترې وشوې. په هغه پریکړه لیک کې چې په کنفرانس کې د افغانستان د حالاتو په ارتباط صادر شو څرګنده شوې ده چې موږ د جګړې د بندولو او د موضوع د سیاسي حل و فصل په خاطر په خپلو مبارزو کې د افغانستان د خلکو ژور ملاتړ کوو. د فلسطین مشر یاسر عرفات له چکسلواکیا نه تر روانېدو مخکې ژورنالستانو ته وویل یوازې د امریکا متحده ایالات او اسرائیل دي چې د فلسطین د سولې د نوښت په ارتباط مخالفت کوي. دوی له فلسطین سره د چکسلواکیا د همکارۍ په باره کې د فلسطین د داعیې په وړاندې د چکسلواکیا پر مثبت چلند باندې ټینګار وکړ. دوی چکسلواکیا ته خپل سفر ارزښتناکه وباله او په منځني ختیځ او اروپا کې د سولې بهیر لوړ وباله. د فلسطین د ازادي غوښتونکي سازمان د اجرایه کمیټې رئیس چکسلواکیا ته له یوه 2 ورځني سفر او د چکسلواکیا له مقاماتو سره له دوستانه خبرو کولو وروسته بېګا شپه له هغې هېواد نه روان شو. خبرونه ختم شول.